عزیزانو خدای گواه ده په دې خبره چې د اجتماع ته ز په یو نیت رازم او هغه نیت دا ده چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر خسته غلام راغله چا اشرفای وړي او چا پوندونه وړاو چا څوړاو چا څو یو بډای خزاوم په دغه مجلس کې روانه و چا ورته وی چې بډای ته څه کوي ودا سیمه اوریدلی چې یو ډېر خسته غلام خرسيږي او داغه خرید لازم وی چې دا الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او داغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي و ما سره خو نور څه نشته خو دا تارونو یو ما شوړه غوندې دراسه و په آرام کې نه واپس شو د تارونو په شوړو تا تاسو ا غلام نه درکړي هغه ورته وی چې بچیا دا ماتم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ماته هغه غلام نه را کوي خو دې ډله کې دې د پاره روان هم چې قیامت کې زوم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت د اجتماع تر اعظم چې حاجی صاحب مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک ما ډېر د نږدې نه لیدل او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه عشاق په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب زکه چې مونږ هو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ سپ غضب په دې ملک اختایو نو هغه تاسو ګورئ لګیای کنه جی چې شپه او ورځم سم مصیبتونو سره سر دی خدایو جز کې کله کله شرکت په دې نیت کو هغه ورځ یو امي سړیو خبره وکړه خو سډېره مزیدار خبره ما ته وی چې مولوی صاحب تاسو د مليان خو مسالې هم ډېرې کوي او کسی می سي ډېرې کوي خو زمام یو مسله واو وې د قیامت په ورځ به په یو سړی حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورول شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه کی چې منډه کینو الله تعالی به وی را واپس کی دا منډه ولې واله چې را واپس کی چې منډه ولې وه ورته به یا الله په دنیا کې مستاد حکم یو فرمان بجا نه دی راوړې ټول عمر مستاد حکم نافرمانی کړې ده نو د اخیری حکم خو دې چې ومنم چې لک په منډه لاړ نو الله تعالی به وی چې زئی جنت ته بوځي تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کر کریش قیامت کے بمعاملہ دا رحم او دا کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یوانی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ تاسو خیال راگئی نو معاملہ دا کرم بینو علا بمونگ دا جنت تقاضا کو او جنت تبزو او کا معاملہ دا عدل شروع شوا نو عزیزانو دا سومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو دا غې نه شپږ میاشتې نه جوړي شپږ میاشتې
نو د شپږ میاشتو په مهنت با ته جنت غواړي؟ ته خو شپږ میاشتې نوکري وکړه حلاله، کتا په د شپږو کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ می تو کا اسه خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کم بنگلا اغسته شي سټوغه کې راغې په پاکستان ټوغه کې ورستيريږي د دې بزرګانو د اولیاء د دې نیکانو په دې اقوالم د ایمان مضبوطی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خونن یہ تماشا دا سبان دا لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء دے چاگیلا خزان نشتا اگیلا زوال نشتا واحد نظام دا اولیاء دے دا بزرگان رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آبادا دانا نکا په دنیا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي کڅوک نکا په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دی داغي بازار همیشه ګرځي زما عزیزان قران کریم په ذریعہ د وحی راغله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده د وحی درې قسمه بیا وحی په لغت کې القاء السریع ډیر زر القاء کې دل سړیتا دا د وحی لغوي معنی بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو خبره بیا وګدیږي وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قران هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسې ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کای زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو د حورو باس کای زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو نه ورکو نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نو غلمانان پکار دی یو ټکه غواړم کدی په وس کی وی خورا سره وعده وکا او کدی په وس کی نو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو وې څه خبره وې په خدای مینم که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان اس امام فخر الدین رازی کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد وایم چې د تزانو خا نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو القا را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی
امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښیي. هغه ورته لیکلي راکړه منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغست چې لیکلي واغست چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځانو نه ښوده زه خو دې سړي ته بې وعدې شو ټوله شپه یې په جړا تېره کړه د سهار کې وله خوب ورغی څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ته کی. تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی ډیر لوی سړی د هندوستان زمکه به داسې خلق پیدا کوي. حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ لا یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده آسان. سورج پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې سپ ماتیری به مې درته لیکلي پاس به پراته. تاسو خیال راغی اسه به ما زمونږ د عمل ساجيبه غوندې ده داسې ځینې بزرگان په کې را پاسي وي دا تصوف چې ده دا چې ده حجت نه ده پلان دا چې تاسو کله سخت خبر کوم زما خلاف هم یہی تاسو د پتا تاسو پوهیږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان غنم. زه نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسول دی او دعا مې ته اغسته ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام گناہونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکا نو دا ګوته داسې په توکانو لمده کړو زما د خپل کې واله ما ته الزا په دې خله نه د خدای ډیر کار والا او تب پیار څوي او تا ته بڅوک څه نشي ویل. نو دعاګانې مې دار چاغستی ازکه وی بادشاہي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاہ کله فقیر بادشاہیم د گدایانو په دعا کې مقام تم سړی د گدایانو په دعا رسی. نو زه خپل فقیر یم دا لګي ډېرې غړي وړي چې وایم غوسه راشي چې دروغ مو وایي دین فروش ما جوړے گئی اسلام فروش ما جوړے گئی د حلال او د حرام تمیز وکي. یو شی ستا مذهب حرام غني هغه ته لاس منی سا هغه ته نږدې مو ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغه ته 3 تبلیغ اسلام ویلي دي 3 تبلیغ. من را منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان.
بی دینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسی ونیسا پلاسی نشینی وې په جبا ورته وایا په جبا ور سره نشویلې په زړه کې ور سره قطع تعلق کا مخ په کپن کې مګو زه تاسو ته ایمانی ویم زه خار کې اوسېګم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر ګن بلا پکې خانان پکې دي نوابان پکې دي زنه د چا جنازې کوم داغه سړی جنازې لازم چې پوي شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جانا کړ ځان نه جانا الګا پلانې مړ دې پلانی خان مړ دې ها زید او زیاد په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا نو چې پلانی خان اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دي ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مم زیاده درک خپل کار کا مړی لا بنرازه مرزا وادلا بنرازه مرزا مړی ژوندې خو دې ته وای نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش کته وای چې مړی ژوندې د کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش مینا بم خدای د پاره کې مړی بم خدای د پاره کې ژوندې بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنظم د الله د پاره زما په خبره پوه شو زیبم چاله د الله د پاره زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک مت ور بچو الحمدلله رب العالمین څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دسکه تبارک الذی تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای تبارک الذی پیغمبر ویل دي چې تبارک الذی به هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش پود کیږي او پخپل اولولي زما په خبره پوهیږي پخپل اولولي او بیا ودشي نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پری په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلی چاته ویلی جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبرا څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نش چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منلا په خپل ذات مې دي قسم وی کتاویا کرتم د پاره بخنو غواړي نو پرې به ندما او یا کړ پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داس اسلام چې دی دا ډکوسلی دی قران ناول دی د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دی دا الفاظ داغه په قبر आवाज شو ول ټول وای چې دا ډېر خسړیو ز پر پاسې د مال خبر واوري
خاخ شو ویلیو مالو سی قبر پرانی زی کده پا سلور بولی نو مانا دا گیرا کلک لات پہ ولاری یو دیلان دی پا سلور بول دی خرطمو آئے چی دا طول خسڑے با اگا چاہتا وے چی چا دا خسڑی توب کارو نکی پا جون دے اللہ 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 دا توفیق چی چالا خدای ور کری ایو بزرگ خدای تاوے یا اللہ زمانو چاو دو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو رزی منوی چی زمان بندہ صدای ما نو آواز ورطاو شو چی گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے پخپل ذات قسم کا زمان توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگوے لے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ما چاہ جبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدا پاک نہیں ور کرے او سغم مردار شنو سیبا مونگا ویل چی ٹولو آئے چی دا خسڑے ہو دعا ورطاو کے تاسو اشنغر کے دعا ورطاو کے چی خدا پاکی بیخ بنیادو باسی مونگ سکار دے مونگ رو رہا ما تا سوگراشی ہوئی دوارا تکرم لار لنڈاوا لار لنڈاوا مونگ زان باندے لا پوئی نہیں ہوئی چی کم گڑنگ کے بپراتی استا تا صدوا گانی لار لنڈاوا ماما دا دعا اہلیت زان کے پیدا کینو علب دعا بل تا دعا کینو اول بدا اللہم اغفر لنا ولہو اللہم اغفر لنا ولہو ولجمیع المومنین والمومنات خدای اول ماو بخی چی تاو بخی نو اہلیت دا دعا خودر کی پیدا شی نو علب تا بل تستا پاک کے دعا قبلی گی کر چی تخپلا نہیں بخلے شوہ نو تب بل سو بخ خفترا خفت کئی کنت بیدار نظمہ عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ دیر لوئی خلق علماء دا دیر لوئی خلق پجون زما دیاد زما ستر گلی دلی مانا دا قبر تپو سکو کی دا قبر معاملے ما پستر گلی دلی دی ما تا خوب آسے خوب گورے ما پستر گولی دلی پستر کو درے سوا کالا پس یو بزرگ پا قبر کے مالی دلے درے سوا کالا پس قبر جوڑے دا او لحد سوریش لاندے ور کشما دا شویکڑے خامتا کپانے دے او دمرا دمرا زلفی دی او سپینا گیرے دا سپین دیر او تور کم اگل کارانو تمیوے زماد آلاس اخپد آسی اونی سے لاس وروڑما ما تا ان کو کی ہوئی چکے دے پکڑ نہ لوے ویدہ مڑے دی اونی سی مال کنی وہ میں دیکھوا میرا ڈچوا ہے لاس میں ورننے اس پدے مخ میں والا لاس والو زمون مخ سشید پدے گیرے میں والا لاس والو تابیل ریخم دی پدے ویختو میں والا لاس والو تابیل ریخم دی کپن باندې میں ورتلا سوالو شوی کڑی خامتا تابویل اس چا دا دوبی نہ روڑے دا او درے سواو پینزل لس کالے اوشو چی مر دے او دا ما چلی دلے دا دی ویشت کالے اوشو دا مالی دلی امر خلق زیارت کا پس لمرگا چی بازار وی پا مزار دا درویشانو دا جنت دا باغ گلو نا بدی ہیر شی کدی اولی دو گلزار دا درویشان پارچا چی دا غضب لندہ کی خخا خطا ندرومی گزار دا درویشا
ورشه الپورې په سوات کې تپوسو کوي په الپورې کې د الپورې حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپه شو او داسې خپه شو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهلی سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند پې اور ولګېد دا کرامت و تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما داسې هم لیدلي دي 18 ورځې پسې یو مړی راوویستو مال مه کوئ ګوری ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کېږي هغې دا هیډ فونونه قبر کې کېښو او تارونه یې بار راوسته چې بار یې تارونه راوسته هیډ فون یې غوږونو ته ولګولو مړی یې ښخ کو خلک ترې لاړل خو چې اینا د سوال جواب وخت راغی چا چې هیډ فون غوږ ته لګولی و د هغې په غوږ کې داسې اواز راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړي انګریزان ورته الته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسېد پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشي دا یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله سب کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معامله د قال دا او یو معامله د حال دا مونږ په حال پوهیږو په قال لیکن په حال نه پوهیږو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شوی اهل دل تب نزدیکیږي نو علا به ملغلره کېږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغلره کېږي نه دیکھو وګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تنویر رحمت الله علیه یو مرید په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تنویر رحمت الله علیه نوم واغستو سارا غراغه زما خله سب کړه وې تا زما د معشوقې نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویلز په لاهور کالج کې پرنسپل د مولانا مریدم خط می ورولې غلو چې زه ملاقات ته درځم وراته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما تر غاړې وته نو الکه دا سکه خدای باندې سوچ وکاو داسکه داسه ما خیال دی الله تعالی خو به کړی سوچ کوم اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کوم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی براغه جی داسې مسخره ته وخای چې په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دکې دا کمه ده ا کمه به ورته خودو او ورته چې په دې قائم اوس مون سستی بوا د مونږ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دغه عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبر ډېرې کو لګیا وہ چاہ گئے ہو جی صاحب وہ یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وہ کہنا لس ورځې تیرې په لسمه ورځ حضرت سره زه اوسګارو په خانقاه کې
वे जरा पासिदम च हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं। मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ, बात नहीं करोगे, निकल जाओ। तो मौलाना थानवी ची चाहते हुई निकल जाओ अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो, निकल जाओ खानका से। दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते खान रहा गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली ची मनी से माल वाली वेल तबीयत में कमजोरी की माल पासा वे जी मसले तपस को माल पासा तबीयत ते कमजोरी बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माता हुई था जमा डेरा दगा माल बिया निजदे रान शमा मुंग संग गई गरीब रा गए जीरो जमा तक मा दास लड़जी गी मोजे रजुल दी चल जोड़ करे ओ गोट संडारा मौली से रोजम आओ जिस तास रंगम खन दे देर खराब है ब्याह बस ब्याह बे उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बद जनावर मरश दा मुर्दार से ब्याह बस हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में, कोई तख्ता पे है नहलाने में, कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन, कहीं मैयत का सिल रहा है कफन, कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई आका है और कोई महकूम। ईमान इम्तिहानी देवक गटो गरीब दर तरा गए देवक के स्ताद ईमान इम्तिहान तासो ख्याल सोच को देवक के ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक घर बादशाह उस मुंगले ची बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि कदे इस्लाम चली हुई कर दुमर दरोग जन बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान पर तारीख के नहीं दुमर दरोग जन इस्लाम जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों। अब पैतास तकरीर इसमली में वाली माता का जका में माता का शरीयत बिल और तपरो तो ने मंजूर हो मालूमी गिदा शरीयत बिल द ईजाद हो कनो शरीयत बिल द चा ईजाद हो द ईजाद नो ची सिमली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो मुल टोल स्ता पलास के देखन उस बस्ता ईमानु गुरु चिति मंजूर है नहीं मंजूर मां दे खबर पोए गई खुदा खबर का पोए गई मामा पता न लगी अजीजान काजी अबू यूसुफ ता बादशाह हुई हलक तो जामातु फी नहार रमजान दरोजे पम्याश के में बीबी सर हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो वही अलाइका अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन दो म्याश्ते बपर लपसे रोजीनी से अलाइक आमन्ना व सद्दक़ना लाड़ो अनूर काजियान वर्तवई ना खतीबान वर्तवई फकद अख्तात या शेख फी हाज़िल मसअला खतानश में मामा पदे कफारा के खो तरतीब दे अवल तहरीर दर रक़बे दे ब्या दो म्याश्ते रोजी दी ब्या इताम सित्तीन मिस्कीना दे नुता मरया जादोलो न वेलो दे मंज न दे फितवा वर्का
قاضی ابو یوسف ورته وی چې ما ټیک فتوا ورکا اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه ور سره دي که اوس می ورته ویل چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو مریا آزادول چې سی خوخه یوابه نه بادشاہ له د فتوا ورکا چې دملا ډوکه مات شي چې د په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له د فتوا ورکا مونږ د سیم کړی دي مالدار خزل طلاق ور کړی دی 3 طلاقه یو دوا درې غریب 3 طلاق ور کی بیړه تبادا حلاله بکئی حلاله پیجنه بل سړی ته نکاح کیږي او بیا طلاق کوي او لوی لانجه مالدار راغه جی کار دې شي بس ها نه خدای به خیر بل دا سے دایره چولې وې د دې زینوم دې دارالحرب وای دارالحرب خزه دلته ودرولې دا او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه اي مرتدا کړی دا چې اي مرتدا کړی دا بیا د کرخې لره رئیس ته دا نو ملحق شو په دارالحرب پورې بیا رئیس ته دا او کلمه په ویلي مسلمانه کړی دا او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې او دا د علماونو تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړي دلته مونږه وکیدا یو سړی ما تراغه وی جی इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तेरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता था कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठे गुंदी भी रोगना है नहीं बोलता ना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वागी कना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है ये और जिलाड़ो को बल और बिया रोगना है यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते कि 1 2 3 नोर तत्सोई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु कह नहीं किसी नु कह नहीं ते कल तू जरा वत आमी ते अलवा भी जरा ना ले आमी ना बच्चे नु शौक है कल वतान सबा ची ब्याह आ गए वर्तवई ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्तवई ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल करे और सता कबूल कर वे निकाह बहुशी और बस नूर चाहते हुए गग मकावा वाफ्ता की और जलनिम दासी जराजा मुंगा मुगल्लज़ हत्ता तन के हज़ाव जन गैरा मसलक हनफी मुंग दननबई परोगनो और दालवाई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसलक हनफी और ईमानु न परी तासो ख्याल रहा ओस कुरान उगोरे दा बुजुर्गान पुईगी चे द गरीब او د सरमायादार عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا ولی ویلې شي ولی زکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرے کہ خم تراغه نو عبس وتولى اور ترا ماما پارام کے نے خدای دې رحم کئی او بګورای د قیامت پورځه
او بګورئ د قیامت په ورځ چې لوی لوی ډلې به د چا جهنم ته روانې وي. عالم بزرگ اولیاء الله دا تاسو مخکې په دې خاورو لاندې چې پروت دی زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوې ده په کلونو په زندګۍ کې بادشاہانو تم چرې ټیټه خبره نه وکړي دا زی چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دینه خدوی به ماته بلخ کار نشي د دې لوی وجه دا وا چې بادشاہان به هم د گریوان نه نیو او چرې ورته ټیټه خبره نه وکړي. تاسو خیال راغی د جرأت بزان کې پیدا کوي. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد داده چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي. یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په سلويخ کاله د پاکستان کې ما سلويخ منټم د پاکستان حکومت نه منلې نه منبر منم نه صدر منم نه لال کورتای منم دا کو سړب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړي چرای او څوک بناستي هغه ورځي او ناسو سیګریټ مونږ په پسار پویم نشو بس لړې ملتام 50 لک روپۍ والے وي ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پرز بستا سو خېټي چرګان بار را غورځي. हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته خو د خاور تول دیونی او ستا په کور کې د جنریټر لګیدلی په ما د لوډ شیډینګي لس غنټې درا باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټر لګیدلی ولې ته د کمې مور زوی ولا چې ټیکا د کوم په کوړای د کېدم او واخې د سپوتا وای که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه کې من کړ او د دوی غوخه مې پسپو نه خوړې نو زبر سړی زوی نه سپو ته به غوخه 2 کروڑه به مرداروم اعلی به 8 کروڑه د سړی ځامن کی کینی والله کې د سړی ځامن کوي او به کوي. د تناسخ مسله ده صاحب د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که خسړی په بل خسړی کې نه وځي او که خراب سړی په سپی کې نه وځي. زمونږ روحونه چې وځي صاحب کله په سپی کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه وځي. په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدایم پرې خیر رسولم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراتی د خاور بادشاہي څه شي بادشاہان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په هزار درمان ورنکمان آشنایی بدی په این و آن ورنکمان کيو ظلم دي زلف پلاس کې وزي یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما کيو ظلم لاستا پبو صبرشي دانیامت بد جنت په خوان ورنکما سو نوینم ستاسترګي کا خدای کاندي عزرائیل لبتر غزان ورنکما معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی زبچال رخپل دین ایمان ورنکما پر رحمان دا استاد شوندو جام حرام دی
سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت ثوبان نو کوي ثوبان عاشق دے د جناب محمد رسول الله ټول ورځ جناب رسول الله نلید نو په جړای ورسته رک ما خامي چې ولیدنو بیایم جړل ورته ثوبان اوس خو دې ولیدم د الله بندنو اوس ولې جاړې ورته یا رسول الله په قیامت کې کز جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څکم چې چرته په کې تا نوینما جنت خبر استاد لیدو کا قرآن راغه من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر ثوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا شي زما عزیزان عشق یو درد دی چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وخوړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي چې ټول ورځ مې تمنا دا وی چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې والله کنه مې د روټای پرواز تا او نه د لوګي او نه د تند او نه د ناشته او نه د ملاسته شوق مې دادې چې سترګو مې تا ته کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې ابو هريره بلال اے بلال سامل کې د خدای بنده چې کله د جنت تلاړ شو نو استاد پړو کشار مان مخکم په جنت کې رواني تا شاق مونږ دغه یو سړی روټای به ورته تیار را درې ورځې په روټای بند شو د امتحان د پاره درې ورځې چې بند شو نو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال روټای يهودي سلو روټای ورکړي دا غسته ورپسې غپا غپا د یو روټه ور واچول چې هغه غوړ بل بیا غپیا بل ور واچول چې هغه غوړ بیا غپیا سلور والا روټه ور واچول بیا سپی غپل ورته کور دی وران شغه مالک دې درې سلور روټه را کړی و دی وا خوري نو اوس ولې غاته اسپی ورته کور ستا وران شه چې روټه مالک در کول نو دغه عبادت ته کولو او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټه بند شنو را لې د خدای دشمن په کیسه کې سوال وکړ زه د يهودي سپېما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازې تلاش نن د سود د زکات پیسې د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي اغه نه 2% حکومت کټ کی زکات نامه پې کې خو پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرانه وی کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې واچ الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټکوري کا ټولي دوی واله چا غریب لا نه ورنه کړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي
او ما د خپل خدای ته څه ویلي دي نو چې ماښام مې ویلي سهار یا کار کړی او چې سهار یې ویلي ماښام مې په 40 کاله کې مې سر نه دی ټیټ کړی د دې غدارانو او د دې بېایمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وزایلال زب دوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی نه که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړي حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغب پارام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړي ترغب منم نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نشئ زما دا ګیره راشي کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ووایم نو بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند که خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې ده څه چل دی لاس درکې داسې مه لاس لاس درکې السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړې بس بس غریب سړی لاس درکې السلام علیکم جوړې طبیعت یې ښه ده معتبر لاته جوړې تکړه یې ښه جوړې مونږ چې مطلب تاسو ښه دا ځایونه هم ستړي شي په داسې چې وازم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې تې لري که د غلو ډېری دی که نه دی د غلو ډېری نه په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا حاجی صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس دي انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت خدای سره په رابطه او په تعلق کې دی خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت په دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجیح ہے د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې تیالي خپل نیکان شي هغه ورځ زموږ جمعه ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان کو چارونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیانې خلکو کېړې واغسته روان زرا پاسې ده مالو درې گئی بند کړي دروازه چې څوک بار پرې نه دي طالب منډه کا دروازه بند یہ بند کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډیر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لې په دې پوزه یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر تنه سمې چې دا پوزه په ماته کې ویلوس خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه خبر اور اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کې چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اورېدو ته وزګار نه ٹھیک شو
اعلان وشو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کیږي، یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وې زوزګار نه، نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه.